د آرام سمندر دومره لوی دی چې که چیرته د چیلي هېواد د سمندر په ساحل کې د ځمکې بل خوا سوری هم وکړل شي، دا سوری به بله خوا هم په آرام سمندر کې راوځي. سید کریم ربزی درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. په نړۍ کې سمندرونه په 5 برخو ویشل شوي دي چې تر ټولو لوی سمندر د آرام سمندر په نوم یادېږي چې بشپړ پراخوالی یې 165 میلیونه کیلومتره مربع کیږي. په دې ټول سمندر کې په ډیر کم شمیر ټاپوګان دي او دا ټاپوګان دومره کوچني دي چې د دې سمندر په مقابل کې یوازې د یو کوچني ټکي په څیر ښکاري چې په دې کې ډیری داسې ټاپوګان دي چې تر اوسه پورې پر کوم انسان قدم نه دی ایښی. په دې معنی که چیرته په آرام سمندر کې څوک ورک شول نو د هغه د پیدا کولو چانس به ناممکن وي. خو نن به تاسو د داسې یو انسان رښتینی کیسه واورئ چې له یوې وړې کښتۍ سره په آرام سمندر کې ورک شوی وو او هغه هم د 15 ورځو پورې نه بلکې د 438 ورځو پورې. دې شخص داس نړیوال ریکارډ جوړ کړی چې هیڅوک د ریکارډ ماتولو ته زړه نه ښه کوي. په سمندر کې یوازې تر ټولو ډیر وخت تېرولو نړیوال ریکارډ جوز سلوډور الورینګا نومي شخص جوړ کړی وو چې په سمندر کې یې پوره تر 438 ورځو یوازې له یوې وپټه وړې کښتۍ سره تېرې کړې وې. خو اوس پوښتنه دا ده چې تر 14 میاشتو پورې د سمندر په دې یارونکو برخو کې یوازې ژوندی څنګه پاتې شو. خو تر دې د مخه ګورو چې دای سمندر ته تللی ولې وو. دا کیسه د 2012 کال وه چې د مکسیکو په یو واړه کوسټا ازول کلي کې جوز الورینګا نومي دا شخص اوسېده. جوز دا مهال عمر د 14 کلونو و چې د کبانو په نیولو کې یې ډیر مهارت لري. د 2012 کال د نومبر په 18 دی له خپل ملګري سره د کبانو نیولو لپاره په یو وړه کښتۍ کې ووته. د دوی پلان و چې په سمندر کې یوازې 10 ساعته تیر کړي. له همدې امله دوی په کښتۍ کې د اړتیا وړ کم سامان له ځان سره اخیستی وو. په دې وړه کښتۍ کې یو انجن او یو د ماهیانو ساتلو لپاره یخچال هم و. د ځان سره د یوې ورځې خوراک او څښاک وړلو والا جوز الورینګا ته دا هیڅ معلومه نه وه چې راتلونکي 438 ورځې به د ده د ژوند تر ټولې بدې ورځې وي. دی د مکسیکو له ساحلونو څخه 120 کیلومتره لرې ولاړ او خپل جال یې په سمندر کې وغورځوه. خو په همدې وخت کې یو وحشتناک سمندري توپان راوالوت. له توپان څخه یې د خپل ځان ژغورلو لپاره جال پر ځای پرېښود او بیرته د ساحل په خوا په تېښته شول. تر پوره 6 ساعتونو پورې په مسلسله توګه په تیز رفتار کې کښتۍ د سهار تر 6 بجو وځغلوله. دا مهال له دوی څخه خپل کلی یوازې 60 کیلومتره لرې وو چې دوی ته خپل کلی له همدې ځایه ښکارېده هم. دوی توپان خورا شاته پرېښی وو خو قسمت یې په وروستیو کې کارونه کړ. له ساحل څخه یوازې 60 کیلومتره واټن کې د دوی د کښتۍ انجن خراب شو. اوس نه هم له دوی سره لاسي راشپیلونه وو او نه هم د کښتۍ تم کولو والا بادوان. خو له دوی سره یوه راډیو وه چې د دې راډیو په ذریعه دوی خپل لوکیشن خپل بادار ته ولیږه او د هغه د جواب په تمه شول. خو تر دې وروسته له داسې ستونزې سره مخ شول چې له دې ستونزې هر کب نیونکی یریږي. د خپل بادار جواب ته په تمه د دوی د راډیو بیټرۍ هم چارج ختم کړ چې اوس د دې دواړو کب نیونکو له بهرنۍ نړۍ سره اړیکه په بشپړ ډول قطع شوه. جوز الورینګا او ملګری په دې اندېښنه کې وو چې هم مهاله داسې څه وشول چې هیڅ ګمان نه کېده. تیزو بادونو دوی یو ځل بیا د سمندر په طرف په مخ کړل او هغه ساحل چې دوی ته ښکارېده په قرار ترې پناه کېده. د دوی بادار یو پلټونکی ټیم هم په آرام سمندر کې په کار واچوه خو اوس ډیر ناوخته شوی وو. څنګه چې ورځې شپې تېرېدې همدارنګه د جوز او ملګري ژغورل یې له لاسه وتونکي ښکارېدل. د دې پیښې اوس 5مه ورځ وه. بادونو د جوز کښتۍ له ساحل څخه 450 کیلومتره لرې سمندر ته بیولې وه. دوی د سمندر په داسې ساحه کې موجود وو چې هره خوا یوازې له اوبو پرته نور هیڅ شی نه ښکارېده. دوی ته دا هم معلومه وه چې د دوی کښتۍ دومره وړه ده چې له لرې واټن څخه هیڅ نه لیدل کېږي. نه له دوی سره پلیرګن وو او نه هم د اور بلولو لپاره داسې څه چې نورو ته د خپلې نقطې سیګنل ورکړي. جوز الورینګا او ملګري ته اوس دا ښه روښانه وه چې زموږ د ژغورلو اوس 1% چانس هم نشته. کوم خواړه چې دوی له ځان سره راوړي وو هغه لا وختي ختم شوي وو. له همدې امله دوی د خوړو لپاره هغه مرغان نیول چې د دوی پر کښتۍ کېناستل. همدارنګه د کښتۍ شاوخوا کبان یې هم نیول چې عمو به یې خوړل. دا چې د سمندر ټاکې اوبه څښل د انسان ژوند اخیستلی سي، له همدې امله دوی د باران اوبو څخه پلاستیکي ډبي ډکول او څښلې به یې. خو کله به چې باران تر ډېرو ورځو وځنډېده نو دوی به د تندې ماتولو لپاره د کبانو او نورو سمندري ژویو وینې څښلې. هغه هم په هغه وخت کې کله به چې دوی د کبانو نیولو کې بریالي شول. د ورځو تیریدل په میاشتو بدل شول. دوی چې له کوم ذهني او فزیکي کړاو څخه تیریدل موږ یې تصور هم نشو کولی. آخر هم د جوز الورینګا ملګري دا کړاوونه برداشت نشو کړای او له 4 میاشتو تیریدو وروسته یې ځان وژنه وکړه. اوس له جوز سره په دې کوچنۍ کښتۍ کې د خبرو کولو لپاره هم څوک نه وو.
جوز په چار چاپیره سمندر کې یوازې وو. که په سټلایټ کې وګورو جوز د سمندر په دې حصہ کې موجود وو او دا د نړۍ آرامه حصہ بلل کیږي. حتی له دې ځایه د کارګو کښتۍ هم ډیر کم وخت تیریږي. د مکسیکو له ساحلونو څخه په ورکېدا سره 6 میاشتې تیرې شوې، په داسې حال کې چې جوز خپل ملګری هم له لاسه ورکړی وو. له همدې امله دی خورا زیات غمجن او زړه ماتی شوی وو. یوه ورځ جوز په سمندر تیریدونکې د کارګو کښتۍ ولیده. دا په 6 میاشتو کې لومړی ځل و چې داسې څه ویني چې د خپل ژوند هیلې یې یو ځل بیا را ژوندۍ شوې. جوز د کښتۍ عملې ته هر رنګه اشارې وکړې، خو له بده مرغه د کښتۍ عملې د جوز وړې کښتۍ ته هیڅ پام نشو او په رڼو سترګو ترې کښتۍ تیره شوه. همدارنګه یو ځل بیا جوز د ژوندي پاتې کېدو هیلې نیمګړې پاتې شوې. تر 11 میاشتو وروسته جوز پر خپلې دې وړې کښتۍ کې 8000 کیلومتره مزل کړی و. د جوز جامې هم د زړښت او لمر له امله شلېدلې وې، خو آخر هم هغه وخت راغی چې قسمت د جوز یاري شروع کړه. د 2014 کال جنوري په 10 یعنی پوره تر 14 میاشتو وروسته جوز د سمندر په سطحه کې د کوپرې میوه ولیده او پوه شو چې کوم ټاپو ته شاید نږدې شوی یم. لږ ځنډ وروسته واقعا د جوز ټاپو تر سترګو شو. دی یریده چې دا ټاپو هم له لاسه ورنکړم، د همدې لپاره یې اوبو ته ودانګل او ټاپو ته په لامبو وهلو یې ځان ورسوو. له 14 میاشتو وروسته لومړی ځل و چې جوز پر ځمکه قدم کېښود. له قدم وهلو سره سم یې یوه خونه او ترڅنګ یې یو شخص تر سترګو شو. له تیرو 438 ورځو وروسته د لومړی ځل لپاره جوز له یو بل انسان سره په اړیکه کې شو. دا ټاپو د مارشل ټاپوګانو څخه یو و چې د ایبون اټول په نوم یادېږي، چې دا ټاپو د جوز د سفر له پیل ځای څخه 11000 کیلومتره لرې و. دا هم د جوز قسمت و چې په سمندر کې د ټکي په څیر کوچنی ټاپو ته ور برابر شو. کنه که چیرته جوز دا ټاپو هم له لاسه ورکړی وای نو راتلونکی سټاپ باید په فلپین هیواد کې و، کوم چې له دې ټاپو څخه 15000 کیلومتره نور لرې و. جوز له همدې ټاپو څخه د الوتکې په واسطه خپل کور ته ولېږدول شو، خو په رسېدو سره جوز له یوې بلې لویې ستونزې سره مخ شو. جوز د بیرته رسېدو سره سم د 438 ورځو په نوم یو کتاب خپور کړ، خو په جوز د خپل ملګري قتل تور هم ولګول شو او عریضه پرې وکړل شوه. د هغه ملګري د قتل تور پرې ولګول شو چې له کښتۍ څخه سمندر ته په دانګلو یې ځان وژنه کړې وه. د معلوماتو له کتلو اورېدلو نړۍ مننه. کوم معلومات خوښ شوي وي له خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ.